د یمن په پلازمینه سنا کې پرون د دوشنبې په ورځ ګڼ شمېر کسانو د امریکا د نویو هوایي بریدونو په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې بنرونه یې په لاسونو کې وو د امریکا د هوایي بریدونو د نوې څپې د غندلو لپاره یې شعارونه ورکول. په یمن کې د امریکا هوایي بریدونه د شنبې ماښام هغه وخت پیل شول کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې تر هغه وخته پورې به هوایي بریدونو ته دوام ورکړي چې حوثیان په نړیوالو باروړونکو لاینونو او کښتیو بریدونه بند نه کړي. په تیرو څو ورځو کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه پوځي ځایونه او همدارنګه د استوګنې لسګونه کورونه د امریکا د جنګي الوتکو لخوا په سنا او د حوثیانو تر کنټرول لاندې څو نورو شمالي او لویدیځو ولایتونو کې په نښه شوي او بمباري شوي دي. په یمن کې د شخړو زیاتوالی وروسته له هغه زیاتیږي چې اسرائیل د مارچ په 2 نیټه غزې ته د توکو او اکمالاتو ننوتل بند کړل چې د اوربند د لومړي پړاو له پای ته رسېدو سره سمون خوري. تېره اونۍ حوثي ډلې اعلان وکړ چې دوی به په سره سمندر، عربي سمندر، د عدن خلیج او باب المندب تنګي کې د اسرائیلو د هرې کښتۍ پر وړاندې بریدونه بیا پیل کړي تر هغه چې د غزې تړانګې لارې بیرته پرانیستل شي او مرستو ته اجازه ورکړل شي. د حوثیانو یو چارواکي خالد المدني وویل چې د یمن خلک نن راووتل څو د امریکا د الوتکو وړونکې بیړۍ باندې د برید ملاتړ وکړي. هغه ویلي چې دا برید نه یوازې د وسلوالو ځواکونو بلکې د ټولو یمنیانو استازیتوب کوي.